سلامونه ګرانو لیدونکو په دې هیله چې تاسو روغ او جوړ به یاست. نن درته د قبضیت یا کنسټیپیشن اړوند خبرې کوم. قبضیت څه ډول ناروغي ده، کله رامنځته کیږي، درملنه یې څه ده، او که چیرې دوام وکړي څه پیښیږي، دا به موږ تاسې په دې ویډیو کې زده کړو. قبضیت کله چې یو انسان په یوه هفته کې 3 ځلې یا تر 3 ځلې کم تشناب ته ولاړ سي او غټې بولې په ډېره سختۍ سره ترسره کوي، دغه حالت ته قبضیت ویل کیږي. قبضیت کله رامنځته کیږي؟ کله چې یو انسان په کافي اندازه اوبه نه څښي قبضیت رامنځته کیږي. کله چې یو انسان په کافي اندازه د فایبر لرونکو غذاو څخه استفاده نه کوي قبضیت رامنځته کیږي. کله چې یو انسان ورزش نه کوي هم قبضیت رامنځته کیږي. ډیپریشن، رواني ستونزې، دا هم قبضیت رامنځته کوي. رواني ستونزې پر عصبي سیستم باندې تاثیر کوي او د هغه په تعقیب سره د کولمو حرکات قراریږي، سلو کیږي. په دې سره د هم قبضیت رامنځته کیږي او ډکې بولې په ډېرې سختۍ سره خارجیږي. دغه حالاتو کې قبضیت رامنځته کیږي. کله چې په یو انسان کې قبضیت ناروغي وي، هغه به لاندې اعراض او علایم ولري. اول د معدې درد به ولري، د نس درد به ولري، اشتها به نه لري او سردردي به هم ورسره لري چې بعضې وخت د سردردي ډېره شدید سي او انسان ډېر پازاب کړي. دغه اعراض او علایم په قبض لرونکي شخص کې شته. د قبضیت میکانیزم په دې ډول سره دی، کله چې زموږ تاسو په غټو کولمو کې هغه فاضله مواد یا غذایي مواد وي، د هغه څخه په زیاته اندازه اوبه جذب سي او دغه فاضله مواد وچ او کلک سي او په دې سره د کولمو حرکات هم قرار سي، نو دغه حالت کې قبضیت رامنځته کیږي. د قبضیت لپاره درملنه که موږ تاسو ګورو هغه ډېره اسانه ده. باید موږ تاسې د قبضیت علت معلوم کړو چې تش له امله قبضیت رامنځته سوی دی. کله که چیرې یو څوک اوبه نه څښي او قبض سو، باید دی اوبه ډېرې وڅښي، ځکه د اوبو نه څښلو له امله قبضیت رامنځته کیږي. که یو څوک د فایبر لرونکو غذاو څخه په کافي اندازه استفاده نه کوي، باید هغه ډېر استعمال کړي. که یو څوک ورزش نه کوي، باید ورزش وکړي، ځکه چې د ورزش نه کولو له امله هم قبضیت رامنځته کیږي. بعضې وخت د کولمو سرطانونه هم قبضیت رامنځته کوي. باید هغه دپاره موږ تاسو د کولمو سرطان وګورو چې آیا کولمو سرطان شته که نشته. که چیرې وي هغه باید تداوي کړو، په دې سره قبضیت له منځه ځي. بل که چیرې موږ تاسې رواني ستونزې ولرو، باید رواني ستونزې یا ډیپریشن له منځه یوسو، ځکه چې په هغه کې هم قبضیت رامنځته کیږي. که د قبضیت ناروغي دوام وکړي څه پیښیږي؟ که چیرې د قبضیت ناروغي دوام وکړي، د هغه څخه ډېرې نورې ناروغۍ رامنځته کیږي. مثال انل فشر دی، د مقعد پر شاوخوا باندې پړسوب دی، د غټو بولو د خارجېدو پر وخت باندې دلته مقعد پر شاوخوا ډېر سخت دردونه وي او د هغه د مقعد د وینې کېدو باعث هم کیږي. دغه ته انل فشر ویل کیږي. بعضې وخت هیموراید باعث کیږي، یعنې د بواسیرو باعث کیږي چې د کولمو لاندنۍ برخه د باندې راووځي، دا هم د قبضیت له امله رامنځته کیږي.